مینه به کم زړه ساتي څومره ناکام به کوي دا خو دنیا ده د سړي نه به دنیا ښه وي هغه یاران خو به زمانه خامخا ښه وي نو د کم زړه به ساتي څوک وایي سپینې جامې واچوه څوک وایي شنې واچوه څوک وایي انګلیش ښه دی او څوک وایي پښتو ښه ده څوک وایي میډیکل ښه دی او څوک وایي انجینیرینګ ښه دی د چا به منې نو موږ له پکار دي چې د خلکو په خبرو باندې غوږ نه ګرو خپل سوچ وکړو چې زما کوم سبجیکټ خوښ دی او د هغې مطابق بیا فیصله وکړو ها که مور پلار او وروڼه خویندې یا هغې نه مني نو خپل استاذ قایله کول پکار چې هغې قایله کړي هغې باندې دا خبره ومني چې د هلک دا شوق دی او دې شوق ته پرېږده د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي هغه جذبه هغه مضبوط احساس او جذبه چې هغه تاسو له انرژي درکړي تاسو له توانایي او طاقت درکړي د څه دپاره هغه توانایي طاقت دی چې تاسو فوکس یې په یو کار باندې چې په کوم کار کې تاسو جذبه وي په هغې کې تاسو فوکس یې تاسو دنیا مافیهانه بیا نه یې خبر دویم تاسو کې د فیصلې قوت پیدا شي کم کار سره چې تاسو شوق وي دریم چې څونه مشکلات راځي تاسو باندې هغه مشکل بالکل د سره نه لګېږي دا دغه ته موږ پیش هر هغه جذبه هر هغه ایموشن هر هغه احساس چې هغه تاسو دونه تنګ کي چې تاسو دنیا مافیهانه بے خبره کی تاسو کې قوت فیصله پیدا کی او تاسو مشکلات تاسو ته حل کول آسان کی هغې ته مونږه پیشن وایو اوس دا څه وجه ده چې کله هم مونږ مضمون اخلو یعنی سبجیکټ اخلو اف ای سی کې خلک سبجیکټ اخلي میټرک کې خلک سبجیکټ اخلي اخوا کالج یونیورسټي کې خلک سبجیکټ اخلي څوک انجینیرینګ څوک میډیکل څوک مینجمنټ ساینس څوک سایکالوجي څوک اخلي نو دا ولې اخلي ولې د خپل پیشن مطابق خلک نه اخلي تاسو په خپل چارپیل چل کې وګورئ اکثر خلک څه جوړیږي ډاکټر جوړیږي اکثر خلک څه جوړیږي انجینیر جوړیږي اکثر خلک چې د دې ټولو نه پاتې شي نو څه جوړیږي زه به سیسس کوم دې نه مخکې ورپسې څه شته تاسو سروې وکړئ که نه په چارپیل چل کې چې څونه خلک داسې لکه د یو ملګري و چې زه به استاذ جوړېږم پروفیسر به جوړېږم څونه خلک داسې چې هغې میټرک کې وایي چې زه به استاذ جوړېږم څونه خلک داسې چې هغه دا ووایي چې زه به لیټ سپوز زه به د انسانیت خدمت په دې طریقې سره کوم او دا دې فیلډ ته به زه ځم ولې ډاکټر انجینیر او دا سیوا دې زموږ په معاشره کې نور فیلډ کم ولې دي نو ستاسو په خیال باندې ولې موږ د خپل شوق مطابق مضمون ولې نشو اخیستی څه وجه کیدی شي موږ د خلکو د وجې نه د خپل مینې او د محبت سبجیکټ نشو اخیستی د خپل زړه مطابق سبق نشو ویلی سبجیکټ نشو اخیستی دا خلک به څه وایي د دې د وجې نه مینه به کم زړه ساتي څومره ناکام به کوي دا خو دنیا ده د سړي نه به دنیا ښه وي هغه یاران خو به زمانه خامخا ښه وي نو د کم زړه به ساتي څوک وایي سپینې جامې واچوه څوک وایي شنې واچوه څوک وایي انګلیش ښه دی او څوک وایي پښتو ښه ده څوک وایي میډیکل ښه دی او څوک وایي انجینیرینګ ښه دی د چا به منې نو موږ له پکار دي چې د خلکو په خبرو باندې غوږ نه ګرو خپل سوچ وکړو چې زما کوم سبجیکټ خوښ دی او د هغې مطابق بیا فیصله وکړو ها که مور پلار او وروڼه خویندې یا هغې نه مني نو خپل استاذ قایله کول پکار چې هغې قایله کړي هغې باندې دا خبره ومني چې د هلک دا شوق دی او دې شوق ته پرېږده دویم مونږ د ناکامۍ نه یریږو چې ناکامه به شو ځکه موږ د خپل خوښې مضمون نه اخلو نو زموږ ذهن کې یره ده د هغې یرې د وجې نه موږ هغه مضمون نشو اخیستی د ذهن نه دې وشلوه د یرې زنځیرونه خالده ګینې دغه غلامي دې رانه وجني پښتونه دا قاتله خاموشي دې رانه وجني نو د یرې که دا زنځیر موږ کله وشلو بیا کار آسان دی خو مون ذهن کې یره ده دا چړیاګر کې به تاسو دا غټ اتیان لیدلی وي یره یقین په خدای کو دی یو لته وای کنه نا غزنځیر شلی دی لته وای نه وای چې دی ماشوم وي نو دته دا زنځیر ورچولی وي نو دا هغه وخت ډیر لته متي والی وي خو هغه نو وشلیدلې نو بیا غټم شي
ازنځیر شلولم شي طاقت هم پکې وي خو ذهن کې یو مقصد پوښ شوي چې زه نشم کولی نو غټ اتي وي خو وړوکي زنځیر نشي شلولی نو د خپل ذهن نه به د یرې دا زنځیرونه وشلوئ نو هله به تاسو د خپل پیشن مطابق ژوند هم تېرولی شي او سبجیکټ به هم اغوستی شي ګینې ادروایز موږ به همدقه شانتې بیا ژوند تېرو اخر کې به بیا موږ خفګانونه کوو د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي